صرف دا خلق را گرمی دا دی روافیز و شیعگانو کار دی دا دوی دا مذہب دا طول پا دی روان دی چی دا عوام پا جراکی بس او دا کربلا قصه بروالی او دا حسین پا سینه باندوی ظالمان ودریدو او بسویلان دی پا جراش او گیره تی پا زور ویستا او جراکا دیرش او بید آگا سر رواغستو پا نیزک ورنن ویستو او یزید رحمه اللہ لیویورو بیا خب جڑاش او اداغه د خزو سره ولیعذ بالله ګور دی بهتان او اداغه د خزو سره بیا یزید یادی چې هغه امر کو چې دوی سره بدکاریانی وکړو دا وکړو دا ها زیاته ظلم شي حسین رضی الله عنه چې چاوم شهید کړي نو من داغه دشمنانی او هغه زمون دشمن دی خو یزید هغه ته نه ویلي چې دی ما دا واقع ځان له ذکر کړو غازی اشاره وته کو یزید ته نه ویلي چې دی مړک ا خبرو لرا لګلو چې لاړ شه ته پوسکه حسین رضی الله عنه سوی ظالم راغی جنگ وسره شروع کو او مکه کسان چې عراق کې وو د قشیګان د مکې نه راغوخته او وتښتید حسین رضی الله عنه د خپل خاندان او د یوسف ملګرو سره په میدان کې आवाज پرې بیا دوی دا چلی کو دغه چلی کو درو کیسی او دا دوی تیار او پان راځي بای کې وتلی کلی چې دا قصه به د قشن او په دې ځکه به جاړي زه وته مخولې چې جاړي به دلت جاړي بدلت ما دی رافیزی شیعه علم تقریر اوریدو عربیو هغه تاسو خبره شو چې ابو سفیان دی په جنت کې او ابو طالب دی جهنم کی لګیو بیا وې لنډه ده د غرب د سره منونو چې ابو سفیان بخله د ابو طالب جهنم ته وځي اولاد خلکو یا علی مدد یا حسین نعره حیدری د شرکیه نعره لګي د زموږ په ملکونو کې هم لګي نعره رسالت یا رسول الله وی او نعره حیدری سره یا علی اوس دې ته وګورئ د غرب نه منولي یازم کم رب چې ابو سفیان بخله لکه سادي کې سکارت ابو رزمیو دیو علم تقریر ودو مصری علم د شیعه وذکر لکه دوی د تقریرونه اورم د دوی د خبرې چې به پوه شو چې دوی سوی کم دلایل پیش کوي چې سبا له موږ ته معلومي